تازه او نوی خبر پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا پر کونړ کې پر افغان پولیسو ډزې کړې دي. راځئ چې ویډیو وګورو افغان پولیسو ورته څه ځواب ورکړی دی. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د کونړ ځایي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا په دې ولایت کې د سرحدي پولیسو پر پوستو ډزې کړې دي. د کونړ د ولایت ویان عبدالغني مصمم وایي پاکستاني پوځیانو د کونړ په نواپاس کې د افغان پوله ساتونکو ځواکونو پر پوستو ډزې کړې چې پر مهال یې 3 سرحدي پولیس سطحي ټپیان شوي دي. مصمم زیاته کړه چې په دې ډزو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. په کونړ کې د ډیورن کرغېړنې او تپل شوي لیکې ته نږدې له دې وړاندې هم د پاکستاني ځواکونو له لوري توپچي او هوایي بریدونه شوي وو. عوامو خلکو ته مرګ ژوبله پکې اړولې وه. د کونړ له دا ډول سیمو ډیری خلک هم کډوال شوي دي او اوس له سختو حالاتو سره مخ دي. کونړ کې د پاکستانیو پوځیانو د بریدونو په اړه په ځلونو شکایتونه کیږي، خو تر اوسه افغان حکومت په زغرده په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ځایي خلک بیا نیوکه کوي چې حکومت تل دا ډول پیښو ته په تړاو چوپ پاتې شوي دي. څه موده وړاندې د کونړ ځایي چارواکو ویلي وو چې پاکستاني ځواکونو د ډیورن پولې دې غاړې ته د دانګام ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش ویلي وو چې پاکستاني پوځیانو د ډیورن کرښې دې غاړې ته تر 500 مترو پورې په ځینو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي او نور هم وړاندې راغلي دي. پر کونړ د پاکستاني پوځیانو له لوري د تازه ډزو په اړه تر اوسه د دفاع او کورنیو چارو وزارت کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې هم د ورته عکس العمل ګواښ کړی و. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. کوم خوښ شوي وي نو درسره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ.